دا د ننګرهار کانال شرکت اړوند هډې فارم کې په 40 جربه ځمکه کې د خرما باغ دی چې خرما د ځانګړي ذایقې لرونکې ده. د کانال شرکت اړوند د خرما باغ په مدیر وایي د اټکل له مخې به سږ کال د خرما په حاصلاتو کې 3 ټنه زیاتوالی راشي. زمونږ حاصلات د تیر کال په پرتله باندې سره د دې چې باراني موسمونه مو او بارانونه زیات وو، خو بیا هم زمونږ حاصلات د تیر کال په پرتله باندې ښه دي. 2-3 ټنه پکې زیاتوالی راغلی دی او انشاءالله راتلونکي دپاره هم کار زمونږ روان دی چې راتلونکي کې زمونږ څو برابره حاصلات زمونږ د دې باغ زیات شي. محمد حسین چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د خرما بڼ کې د تخنیکي کارکوونکي په توګه په کار بوخت دی وایي خوشحاله دی چې په خپل هېواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې او خپل اولادونو ته حلال نفقه پیدا کوي. خو الحمدلله دې نه زه الله نه ډېر خوشحاله یم چې په خپل کور کې په خپل هېواد کې ماته دغه شانتي جنتي باغ کې کار میلاو شوی دی او ماته خپل بچو ته رزق د حلال ګټم. خو د عام هېوادوالو نه مې دا هیله ده چې خرما بڼډونه جوړ کړي او چاته الله دولت او زمینه ورکړي او ښه بار کوي، ښه شی دی، بد شی نه دی، الحمدلله پیدې والا شی دی. د جلال آباد ښار وطن اوسېدونکی چې خرما باغ ته د خرما اخیستو په موخه راغلی وایي د دغه باغ خرما د ځانګړې ذایقې لرونکې ده او له هېوادوالو غواړي چې د نورو هېوادونو د حاصلاتو په ځای خپل هېوادني حاصلات وکاروي او د خپل هېواد اقتصاد پیاوړی کړي. نو راغلی یم چې د خرما بڼ ته چې د خرما باغ بڼ ته چې د افغانستان خپل تولید د خرما کور ته ویسم. خرما ښې خرما دي، ښه ذایقه داره خرماګان دي. هېوادوال نه مې دغه غوښتنه ده چې راشي د خپل د وطن تولید ذایقه داره خرماګان دې ویسي. د خرما باغ د مسؤلینو په وینا دغه باغ ترڅنګ په 40 جربه ځمکه کې د خرما 2 نوي باغونه هم جوړ کړي دي.